بس دې ته که موږ باندې خپل صحت ګران وي نو باید چاپیریال ساتنه مو هم فرض ده او هغه هم را باندې ګرانه اوسي. ما ته له ډنډه خټې راوړئ، ما ته له ډنډه خټې راوړئ، د اوسنۍ زمانې یار پرې جوړوم. سر که مې یو ماښام سرتور کړ، سر که مې یو ماښام سرتور کړ، بیا به د مور په زیارتونو ګرځم. ما ته به بل لالی خدای راکړي، ما ته به بل لالی خدای راکړي، نه به د یار کم نه به مخ در واړوم. بیا د سحر بانګونه وشول، بیا د سحر بانګونه وشول، ژوند د اوږو ته مې راخیږه چې د وړم. وطن نوي په زړه کې، چې مینه د وطن نوي په زړه کې، خدایه ژبه ورته ګونګه کړي په خوله کې. سلامونه، ستړي مه شئ ګرانو لیدونکو، هیله منده یم چې روغ جوړ به اوسیږئ. ګودر غاړه ده، یو ځل بیا هم ښه راغلاست. زه او زما همکاره ارزو صافۍ ستاسو په چوپړ کې یو. هیله منده یم چې دا برنامه به ښه په شوق سره وګورئ. په دې برنامه کې موږ تاسو ته ټپې لرو، ټوکې ټکالې او د دې تر څنګ په یو موضوع به هم سره غږیږو. ارزو جانه ستړې مه شئ. ډېره زیاته مننه نفیسه جانې، سلامونه تا ته او ټولو درنو لیدونکو ته په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند په هر چارو کې بریالي اوسئ. څنګه چې نفیسه جانې وویلې، نن به د ګودر غاړه کې هم تاسو ته ټپې وایو، ټوکې ټکالې به کوو. په دې هیله تر وروستۍ شېبو ملتیا وکړئ او زموږ سره اوسئ. بیا په وطن کې امن راغی، بیا په وطن کې امن راغی، د ملا لور ګودر ته زی ټپې کوي. واه 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 واه. په سرو غرمو د دیدن غواړم، په سرو غرمو د دیدن غواړم، د مازدیګر دیدن خو هر سړی کوي. لکه د واورې ویلې کېږم، لکه د واورې ویلې کېږم، د وطن غم مې د ژوند ورځې لنډوي. واه واه واه. د انتظار ژوندون ډېر سخت دی، د انتظار ژوندون ډېر سخت دی، د سترګو تور مې انتظار سپین کړی دی. چې په ژوندون مې په کار نه شوې، چې په ژوندون مې په کار نه شوې، که مې په قبر منجاور شي څه دې کړم. واه واه. ښه، د نارینه اولاد ارمان دی، د نارینه اولاد ارمان دی، ځان ته د بنې په لټون وتلی یم. الله دې نه کړي. زړه مې په لرې وطن پروت دی، زړه مې په لرې وطن پروت دی، په زنځیرونو یې راکاږم نه راځي. واه واه واه. که د پنځو زامنو پلار شي، که د پنځو زامنو پلار شي، زما به مینه پخوانۍ در سره وي. واه واه. وی مرګه د یار په شکل راشه، مرګه د یار په شکل راشه، چې ته مې روح وړې زه خندا درته کوم. واه واه واه. اختر به بیا وطن ته راشي، اختر به بیا وطن ته راشي، زړګیه تللی جانان بېرته نه راځي. ډېر ښایسته. وی که د جومات په ور کې نه وې، که د جومات په ور کې نه وې، ما به په ډک منګي ویشتلی وې مینه. جانان مې زیزه ورته ګورم، جانان مې زیزه ورته ګورم، اوس مې د خدای په چارو نه رسي مینه. وای کړی دیدن مې در بخلی، کړی دیدن مې در بخلی، نور که ژوندی وم په طرف دې نه درځم. بس بلې ارزو جانې موضوع هم لرو په خپرونه کې. موضوع مو نن په خپرونه کې د چاپیریال ساتنه ده چې موږ په یو چاپیریال کې ژوند کوو. چاپیریال باید څنګه وساتو، د دې تر څنګ چاپیریال موږ ښه وساتو، زموږ صحت ته به څه ګټې ولري. آیا د صحت تر څنګ زموږ ماشومان شاوخوا څوک چې موږ سره اوسیږي هغې لپاره څه ګټې لري، په دې اړه به موږ خبرې اترې ولرو. څنګه کور خبرې فران نه
کور مې ولا ډېر پاک دی خو د تا راته خیرن ښکاري نه الحمدلله زما داسې ښایسته پاک کور دی منظم ماشاءالله ډېر ښه واقعیت باید هر یو کوشش وکړي چې نظافت مراعات کړي خپل محیط پاک وساتي او همداسې ډېر زیات ورته پام وکړي د دې لپاره چې ډول ډول ناروغۍ رامنځته کېږي د دې له طریقه نو باید هر یو کوشش وکړي چې هر ځای کې چې ژوند کوي حتی مثلا بیرون هم چې دی ځي نو باید زیاتره که فکر دې شوی که نه زیاتره یا خویندې ورونه که هر څه خوري سړک کې خطا کوي یا خوا دې خوا خطا کوي نو دا واقعیت غلط کار ده نه باید داسې وکړي یو هغه هم ده که نه وایي چې شهر ما خانه ما نه ته رښتیا وایي تا به نه خطا کوي ما نه ده خطا کوي والله چې سم زړه مې خفه کېږي چې دا څوک وینم ځان نه دې ښه جلۍ جوړه کړه خطا کړې به نو داسې نه باید وکړي او دا خو واقعیت غلط کار ده خپل محیط باید پاک وساتو بالکل محیط ساتنه تنها په ده باندې نه ده چې یعنې شیان موږ خطا نه کړو بلکې محیط په ونو نیالګیو او داسې نورو باندې هم ساتل کېږي د دې تر څنګ چې موږ نظافت مراعات کړو د دې تر څنګ باید نیالګي هم کېنوو ځکه دا موږ ته هوا صافوي او د دې باعث کېږي چې بالاخره یو پاکه هوا تنفس کړو که نه او په دې کې یعنی غټه ونډه چې دا په محیط ساتنه کې خپله د یو هیواد وګړي اخیستلی شي یعنی که دولت څومره یو هیواد کې کوشش وکړي چې نظافت یا محیطي زیست ورته وساتي نشي کوی تر څو چې ملت یې ونه غواړي نو دا ملت ده چې خپل هغه اشغالیان یا هغه اضافي شیان چې هغې نه اضافه کېږي دا باید خپلو ځایو ته وسپاري داسې نه چې هر ځای کې خطا کړي د دې تر څنګ سرسبزیو ته پام وکړي نیالګي کېنوي او خوړو کې هم نظافت مراعات کړي که نه بالکل زیاتره دي مقصد یو دي پخوي او نور نظافت نه مراعاتوي بس دې ته که موږ باندې خپل صحت ګران وي نو باید چاپېریال ساتنه مو هم فرض ده او هغه هم راباندې ګرانه وسي چې تر څو موږ چاپېریال پاک وساتو او ګرانو لیدونکو نه هم هیله کوو چې چاپېریال ساتنه کې جدي پاملرنه وکړي ځکه دا یو مهم اصل دی د یو هیواد لپاره ما ته به بل لالی خدای راکړي ما ته به بل لالی خدای راکړي نه به د یار کم نه به مخ در واړومه وې بیا د سحر بانګونه وشول بیا د سحر بانګونه وشول ژوند د اوږو ته مې راخیږه چې د وړمه طالبه خدای که کملا شي طالبه خدای که کملا شي په کتاب پروت یې یادوي شي ما ته له ډنډه خټې راوړئ ما ته له ډنډه خټې راوړئ د اوسني زمانې یار پرې جوړوم سر که مې یو ماښام سرتور کړ سر که مې یو ماښام سرتور کړ بیا به د مور په زیارتونو ګرځم د یارانې لارې اوږدې دي د یارانې لارې اوږدې دي یاران له ما سره په لنډو لارو ځینه واه 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 دومره دردمنې ټپې مه کړه دومره دردمنې ټپې مه کړه یار مې تازه مرور شوی مړه به شم وای وای خدای دې نه کړي په ما دې وي په تا دې نه وي په ما دې وي په تا دې نه وي سخته ګرمي د ژمي یخ ساړه بادونه د تور لحد غاړې ته راشه د تور لحد غاړې ته راشه دیدن به نه وي ما ته پورته کلاس څه ښایسته د ژمي تکه توره شپه ده د ژمي تکه توره شپه ده خلک ویده دي زه رنځوره ناسته یم په آخري سلګۍ وویل په آخري سلګۍ وویل په کبرجن جانان مې وایه سلام دا چا وویل چا وویل څه خبره خو تا وویې که نه ما درنه سوال وکړو چې دا چا وویله ارزو داسې کله شوي چې کله یا واورې یا باران شوی نن هم باران وورېده راغورځېدلې والا یاد نه فکر نه کوم چې راغورځېدلی یم خو ته خاندې ته لکه چې غورځېدلی یې زه ډېره واړه وم ښه نو هغه وخت درس ته تلم دې وخت کې ډېرې زیاتې واورې ورېدلې وې نو چې دا کوڅه داسې وه چې د یو ځای ډېر لوړ و واورې چې وورېږي هلته خو نه معلومېږي که نه نو هلته واورې هم ډېرې ورېدلې نو کله چې روانه شولم نو دې پښه چې مې کېښودله هغه ځای یې لشمون زه نو داسې راوغورځېدم چې داسې راوغورځېدم هغه خپل خوږتیا په کیسه کې نه یم زر زر راجېږه ژوند کوڅه ګوره چې څوک خو به نه وي
واقعا دا زیات خلکو سره شوی که نه یعنې د خپل د غورځېدو او د ژوبلېدو قصه کې انسان نه وي نو اخوا دېخوا ګوري چې څوک خو به ونه به نه وي نو ورور مې ولاړ و ډېرې راپورې وخندل ښه څه مې راپورې وخندل ښه لیدونکو ته مې پیغام دا دی چې لکه هغه خلک چې کله دو دوستان یا دو ملګري که نه هغې دوستانو ته مې البته پیغام دا دی همیشه په خپلې دوستۍ کې صداقت کوئ داسې نه کېږي چې هغه یو متل دی یو لاس نه ټک نه خیږي نو همیشه کله چې دوستي کوئ نو متقابل طرف هم په نظر کې نیسئ تاسو لپاره څه کوي او تاسې هم وګورئ چې یعنې خپل اعمالو ته وګورئ چې تاسو څه کوئ نو په دوستي کې صداقت مهمه ده باید یو انسان په دوستي کې ښه په صداقت مخې ته لاړ شي او دوستي داسې یو څه ده چې بیا چاته نه راګرځي یو ځل چې هغه مات شول یا سره جدا شول نو بیا هغه باور او اعتماد په منځ کې نه راجوړېږي نو دوستان همیشه سره صادق باید واوسېږي ډېره زیاته مننه نفیسه جانې درنو لیدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه د ګودر غاړې خپرونه تر بیا چې زه او زما ګرانه همکاره نفیسه جان ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو تاسو په لوی او بښونکي څښتن تعالی باندې سپارو الله مو مل شه چینل در سره لایک سبسکرایب او شیر تر بیا ښې چارې